دوستای عزیز، در بخش دیگی برنامه ما با ما هستین و خوشبختانه که یکی از همکارایی که در ولایت زابل فعالیت‌های سیاسی دارن، واقعا در ولایت زابل نه تنها ولایت زابل بلکه در ولایت‌های زیاد ما مشکلات زیاد هست. در بخش معارف ما و مکاتب ما بسته هست. اگر مکاتب بسته هم نیست، باز از قلم، کتابچه، چوکی اونجا وجود نداره. واقعا همگی ما یک درد بسیار بزرگی هست که ما داریم. ما تلاش بیشتر میکنیم، نه تنها ما، وزارت معارف ما و کارمندای معارف ما تلاش بیشتر دارن که درای مکاتب برای متعلمین باز کنن و اونا بتونن بر راحتی با دست باز و درس و تعلیم دسترسی داشته باشن. به همین امید همگی ما تلاش های بیشتر داریم که در این بخش به ما استاد رحمانی است که بیشتر بر ما معلومات خواهد دادن که در ولایت زابل چگونه است و اونجا وضعیت تحصیلی چگونه است بر ما خواهد گفتن. سلام بر شما و صبحتان بخیر. ډیر مننه. خپل سلامونه نیکې له تاسو ته د مشرانو جرګې تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. په مجموع کې د ټول افغانستان د معارف وضعیت ښه نه ده، بالخصوص د زابل څو لسیزې موږ په دې جنګ کې راتېرې کړي دي. د یو ځل طالبانو راته ویلي اوسي معارف بند ده، دقیقا 10 کاله 15 کاله دې ته په تمه اوسي موږ ته طالبان اجازه راکړي چې معارف خلاص کړو. قومي مشرانو، مدني فعالانو د معارف اوضاعې وې په دې بخش کې ډېر رول ادا کوي. طالبانو سره توافق ته ورسېدو، په ټولو نامنو سیمو کې مکتبونه خلاص کړل او اردو هر ځای ښوونځی څوک خلاصوي طالبانو په وینا. موږ سره مخالفت نه لرو. ټوله مسله اوس زموږ له حکومت څخه دا تقاضا ده، موږ له دوی څخه ودانۍ نه غواړو، د ونې سیوري ته ورته وایو، خیمه هم نه ځینې غواړو. یو ښوونکی خو دې راکړي، په چا یې ورته ووایم، مسلکي ښوونکی هم نه کوم، دومره بودیجه خو راته راکړه چې د مسجد په ملا امام یې ورته ووایم. دقیقا موږ خو د دې په دې موضوع باندې ملس وارې و د معارف څخه پیشنهاد کړی، تر کومه به په لیاز د خدای نور بالا تر کومه موږ ودې ته په تمه کښېنو چې زموږ معارف نور له سره څوک را جوړوي او څو وخت به جوړېږي. یو وارې طالبانو ته ولاړي چې ښوونځی بند ده، چې له طالبانو سره توافقنامې ته ورسېږو، حکومت راته وایي زه بودیجه نه لرم. نو دلته خو زموږ دغه بند و خلاص راځي، په دې وقت کې خو زموږ یو نسل بیا بی‌سواده پاتېږي. آقای ننگ، یعنی شما میگین که اونجا وقتی که شما با حکومت یعنی با مخالفین دولت تفاهم میکنین، باز دولت با شما استادگی نمیکنه یا شما رو بودیجه نمیده. تقریبا چند مکاتب است در ولایت زابل؟ بالکل زموږ په مکتبو کې قریب اوس 80 مکتبونه خلاصوي دي په ټولو نامنو ولسوالیو کې. زموږ له طالبانو سره توافق ته رسېدلي یو، خو په دې بخش کې حکومت ناغېړي کوي. اوس راته وایي دا تعلیمي کال پر ختمېدو ده، تر اوسه موږ په دې ټولو مکتبو کې یو ښوونکی هم نه لرو. راته وایي چې اوس دغه مکتبونه چې مې خلاص کړي دي د دې لپاره بودیجه نه لرو چې ښوونکي درته راکړي. ښوونځي شته، ښوونکي مو نشته. موږ دلته د دوو جنګ سالارانو د دوو جنګي ډلو ترمنځ زموږ معارف بالکل قرباني ده. په دې کې یوازې نه چې د حکومت غفلت ده، طالبان او حکومت په دې په مابین کې خپلې بډې سره وي. په منځ کې قرباني دا زموږ غریب ولس ملت ته یو ټوله بې برخې له دې معارفه څخه پاتې شوي دي. 10 کاله خو یو طالبانو اجازه نه ورته ورکړې. اوس موږ له هغو سره توافق ته قومي مشرانو، مدني فعالانو دا توافق ته رسېدلي، اوس حکومت ورته بودیجه نه ورکوي. آقای ننگ، بعضی از موضوعات است، بعضی از گپ ها است که نمیفهم حقیقت داره یا خیر، که میگن بودیجه وقتی که بر مکاتب تعیین میشه و او در یک ولایت میره، او به دست طالبا قرار میگیره و اوجم معلمای خیالی وجود داره، یعنی مصرف بر متعلمین نمیشه، مصرف در مکتب نمیشه، او به دسترس دیگرها قرار میگیره. آیا حقیقت داره؟ نه. بل امی گپا کې څه رقم چې موږ له دغه څه پوښتنه کوو، له معارف څخه غوښتنه موږ کړې ده د ښوونکو. دا ښوونکي موږ ټول هغه ښوونکي دي چې په لیست باندې په ذمهواري باندې حکومت ته ورکوو. هغه معلمان به هلته قرار لري، نه به د معارف په پیسو باندې، ځکه چې طالبانو اوس خپل اجازه کړې ده، وایي هر ځای چې معارف خلاصېږي موږ ورسره مخالفت نه لرو. په هغه وخت کې کوم وخت کې چې د طالبانو له خوا پر ښوونځیو باندې بندیزونه لګېدلي وو چې په ټول افغانستان کې باید څوک مکتب خلاص نه کړي، طبیعي وه.
د معارف د بهبود لپاره که څوک له طالب سره توافق کوي چې له هر جنګ سالار سره خو هغه وخت کې چې طالبانو مکتبونه بند کړي وو توافق خو به دې نه ورسره کېدی د طالبانو ډله کوي کې په هغه وخت کې خو که توافق سره کېدی دې لپاره سره کېدی زه د افغان بچی وروزي هغه څوک هغه وږی لیوسي و مخې ته راځغلي مکتب بندوي ور وراچي و هغه ته د پیسو په مقابل کې ورته وایي ته دا ما سوځه زه به تا ته پیسې درکړم ګټه یې چا ته رسي که هغه پیسې سي جنګ سالار په ګرځي خو ګټه یې دغه هلک ته رسېږي په دې مکتب کې ناسته په هغه وخت کې اوس نه طالبان له چا باډې غواړي او نه طالبان و دې ته ولاړ دي چې ته ماته پیسې راکړه بیا ستا مکتب خلاصوم د هغو عمومي پالیسي بدله سوې ده اوس وایي چې د افغانستان په هر ګوټ کې مکتب خلاصېږي موږ ورسره مخالفت نه لرو د معارف هیئت کلای سي استاذ کلای سي هلته د معارف رئیس کلای سي له دغه د وزارت سیاره هیئت راځي کلای سي په ټولو ولسوالي په ټوله سیمه کې ګرځېدای سي ځکه چې د طالبانو ټول پلان بدل سوی هغه د معارف په اعضاو کار نه لري دا غلطه ده دا اوس غلطه ده چې دوی اوس راته وایي چې د حکومت بهانهداره ته جوړوي چې وایي طالبان اجازه نه راکوي سل په سل کې درکوي او نه طالبانو ډلې له دې لمایه کېږي هغه یوه جنګي قوي ډله ده د افغانستان 10% 40% خاورې په لاس کې ده د معارف پالیسي اوس بدله سوې بالکل یې له دې لارې څه نه غواړي هیئت غواړي په هغه مځکه کې که څوک ضمانت غواړي تضمین غواړي په هره لار کې موږ ورته ولاړ یو ناغېړي دې نه راسره کوي دلته یو بام دوې هواوې جوړې کړي زما وبغلته یو ولایت ته له تیبه بیرته ترتیبه ټول پوهنځي لري زما د دغه ولایت چې د افغانستان اساسي بنسټ جوړ شوی زما ولایت هم تعداد لري چی مشکل است حال مکاتب ولایت زابل چی مشکل داره آیا از نگاه اقتصادی آیا معلم نداره یا ماش معلم به وقت نمیرسه گفتین مکاتب اونجا وجود داره مکاتب کم است و یا نصاب تدریسی اونجا نیست زموږ مکتبونه له دا تیرو 10 کالو راهیسه بند طالبانو لخوا بند سوي وو فعلا موږ مکتبونه خلاص سوي دي اوس ښوونکي موږ نه لرو ښوونکي نه لرو درس په چا ورته ووایم تعلیمي نصاب پای ته رسېدلی زه چې هغه خلک چې مې ذهنیت ورته جوړ کړی چې درس ووایاست زه دا درس په چا ورته ووایم خو ښوونکی نه راکوي زموږ د ښوونکو تشکیل کم ده ودانۍ خو یو نه لرو خیمه خو نه لرو کرتاسیه خو بیخي موږ چې دا څه نسل فارغه شوی دا څه فارغین چې لرو یوه ته یې هم کارتاسیه ورکړې نن دغه یو ښوونکی خو دې راته راکړي چې ورته بیدروم آیا این مشکل شما با ریاست معارف در میان ماندید؟ بله زموږ ټول مشکل له وزارت معارف سره ده پیشنهاد مرته کړی چې زموږ تشکیل را زیات کا بودیجه راکړه یو ښوونکی خو راکړه د خدای لپاره مکتبونه چې هغه وخت کې طالبان بند کړي اوس تا هم پلمه جوړوه موږ هم در سره کاني اوس طالبان اجازه نه راکوي اوس خو طالبانو اجازه راکړې ده ته ولې بودیجه نه راکوې دا وزارت معارف ولې موږ ته بودیجه نه راکوي یو سړی خو دې ګوته پورته کړي چې موږ به دغه سړي ته ولې بودیجه نه ورکوو زموږ تعلیمي نصاب پای ته رسېږي ښوونکي د خدای لپاره نه لرو یو کال مو بل ضایع سو هغه خلک چې انګېزه یې اخیستې ده درس ویلو ته حاضر سوي دي په ناامنه سیمو کې هلته خلکو په جنګ کې آغاز شوی په جنګ کې رالوی سوي دي د هغو ذهنیت جوړول دولت هم از این ترس داشته باشه که ما یعنی را بازسازی کنیم قدرسه و بعض مسائل دیگه هم برشان بیاریم بازم در دست طالبان قرار بگیره های این ترس وجود داره یا خیر نه په هغه وخت کې وجود درلود چې د طالبانو لخوا پر مکتبو بندیزونه لګېدلي اوس د طالبانو لخوا سوه مکتبو ته په ټول افغانستان کې اجازه ورکول سوې ده د طالبانو ما تکرار درته ویل چې د طالبانو پالیسي بدله سوې د معارف له بودیجې نه استفاده کوي نه له چا باډې غواړي هغه مکتبونه چې خلاصېږي له هغو سره طالبان مشکل نه لري که د معارف هیئت چې که هر څوک چې د معارف رئیس په اختیار کې ورکړي موږ به ورته ضمانت ورکړو که یوه روپۍ چال د معارف بې ځایه که بغیر د معلمانو له ښوونکو او له معاشه بیا له مکتب له کارتاسیې څخه هر رقم سزا او جزات موږ حاضر یو په کوم ځای کې چې مې غواړي ورته ولاړ یم موږ دا د دې لپاره نه کوو چې د طالبانو ډلې دوی ته کوي که له دوی سره وجنګېږي موږ د دې لپاره کوو د یوه معلم معاش راشي بالمتریک دي کې معاش دې ورته حواله کړي موږ ته دې هم نه راکوي د بانګو کې د بالمتریک کې معلمان معاش دې ورته حواله کړي بالکل دې د بودیجه مشترکین نه د معلمانو تشکیل مشکل ما حل خواهد کردیم و فردا یک مهمان از وزارت معارف خواهد داشتیم از اونا سوال خواهد کردیم و اونا پاسخ گو خواهد بودن در شما آقای ننگ وضعیت دختر خانما اونجا چگونه است آیا با اونا هم اجازه هست که برن به مکتب و یا دسترسی دارن امکانات هست برشان بله په ټول زابل کې خو ما درته ویل چې یوه لسیزه د جنګ ولو هلته چاته د معارف اجازه نه وله بالخصوص هغه لرې اطراف سیمې چې خلک هلته کې پراته ولو هغو ته هم د اجازه نه وه حتی هلکانو ته اجازه نه وه چې زده کړې وکړي یو ځای چې هلک ته د زده کړې اجازه نه وي نو ښځې به څنګه وکولی شي اوس دغه زمینه سازي نه یوازې هلکانو ته و نجونو لپاره او د هلکانو لپاره د ټولو لپاره سوې ده چې زده کړې وکړي او ښځې هنر کوچنی و لوی اوس ټول په دې پوهېدلي یو چې معارف
زموږ د خلاصون لار د زموږ جنگ مشکل په جنگ نه حل کېږي تا ماته 50 ټانګه راکتار کړي ما سره که ښه کوې سم زده کوونکی راکړه که ته ته ماته جنگ وحشت زېږوي ته چې زما 50 زما په ولایت کې 50 سلنه بودیجه پر جنگ مصرفه ولې 10 سلنه زما پر معارف نه مصرفه دلته ټولو سره سوال پیدا کېږي ټوله اوس دا زنانه یې هم دې ته لیواله سوي دي پلارونه هم دې ته لیواله سوي دي چې لوړې مکتب ته ولېږي نو دلته مشکل بیا په چا کې ده ولې موږ ته بودیجه نه راپوره کوي ته دا دومره اسانه بولې دا یو لسیزه چې جنګ ولې د دې ذهنیت جوړول دومره اسانه کار ده خو د یو سړي د سخت کار پایله دې ځای ته رسېدلې قسم داسې له دې ځل ناامیده سي که بیا دغه خلک بیرته وکار ته راوړي انشالله که ما این مشکل را پیگیری میکنیم و صدای شما را از طریق تلویزیون ما و برشان زنگ هم خواد زدیم و از اونا خواهش هم خواد کردیم در برنامه ما بیه و پاسخگو باشه صدای شما را به گوششان خواد رساندیم و خواد گفتیم که چرا بودیجه نیست و چرا به دیگه ولایت های ما شاید ولایت های دیگر ما هم این مشکلات داشته باشه باید برش رسیدگی شود. سپاس از شما. ډیره مننه. دوستای عزیز ویدیوی اطفال آماده است با هم یک جا می‌بینیم بازم در ادامه برنامه با ما و همکارم همراه باشید.